استاد رحیم شاه د هیواد او هیوادوالو رښتینی خدمتګار او د ځوان نسل روزونکی دی. زه له دې ځایه په مسؤلو ادارو باندې غږ کوم چې د استاد رحیم شاه په ژغورنه کې دی رښتیني او کوټلي ګامونه پورته کړي. بخښنه غواړم استاد، وبښئ. تاسو چې په کومه نرمه لهجه خبرې کوئ کله د بندو او سختو زړونو باندې تاثیر کوي. او زما خبرې هم د برمته شوي استاد پوهنوال رحیم شاه په څېر نرمې دي، خو دې هیواد کې نرمې خبرې د تیږو نه په سختو زړونو باندې اثر نه کوي. دلته چارواکو او زورواکو ته ارزښت ورکول کیږي. دلته د قلم خاوندانو خبرې بې ارزښته دي. پوهنتونونه، استادان او د پوهنې ټول ډګر د دې هیواد رښتیني ساتونکي دي. دا ځکه چې د ملت فکري ساتنه دلته کیږي. اوس محترم استاد عبدالاحد ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راسي، په سخت انداز خپله وینا تاسو ته واورئ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. له اغلو ښاغلو میلمنو، قمندان صاحب، وکیل صاحب جبار خان، استادانو او محصلینو نه ډیره مننه کوم چې د استاد لپاره جوړه شوې غونډه کې موږ سره ځان غم شریک بولي. په دې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې د علم ډیوه د جهالت په راغلي طوفان کې بله ساتل د جاهل کار نه دی. د علم د غرونو په اوچتو څوکو او د جهالت په تورو وریځو او راغلي طوفانونو کې الوتل د ټپوس کار نه دی، دا د شاهین کار دی، د شاهین. او شاهین ښاغلی استاد دی. زه د ښاغلي استاد نشتون د علم په ډګر کې ناورین بولم او د مسؤلو ادارو نه هیله کوم چې زر تر زر لاس په کار شي او د استاد تښتونکي دی د قانون منګولو ته وسپاري. او که نه مسؤلین دې په دې پوه شي چې د پوهنتون نه نظام جوړېدی شي. نظام دا نظام نااهله چارواکو ته په لاس ورغی نو موږ بیا غلی نشو پاتې کېدلی. واټونو ته راووځو او دې ته به موږ ښیو چې دا ظالم چارواکي زورواکي څنګه له دې ټولنې ورک کړو. نه مې پرېږدئ چې دا سختې خبرې وکړم. په پای کې زه د استاد نه ډېره بښنه غواړم چې ما د ده په خبرو کې مداخله وکړله، خو یقین وکړئ چې دا مداخله زما د شخصي غرایزو لپاره نه ده، یوازې او یوازې د استاد پوهنوال رحیم شاه د ژغورنې لپاره وه. موږ د استاد ازادېدل غواړو، موږ د استاد ازادېدل غواړو.
امنیت دفتر مخې ته برلک پیل کړ له دغه حرکت یې خپل ملاتړ اعلان کړ د دغه کاروان ویان بسم الله وطن دوست رسنۍ ته وویل دوی به په کمل کې د یوناما د پرېږده یاره بیخي خوب دې راته تنګ که والا کامیله دا ته څه شی کوې ته خبر نه یې د څه شي نه نن په قرارګاه کې د یو برمته شوي دولتي کس په هکله شوې پرېکړه عملي کېږي نو ډېره ښایسته ننداره به جوړه شي دا برمته شوی کس څوک دی والله که دومره پوهېږم خو وایي چې د پوهنتون یو استاد دی د پوهنتون استاد په پوهنتون کې خو استادي څه جرم او ګناه نه ده زما غوندې خلک هم شته چې په مغه پوهنتون کې درس ویلی دې کې نو څه خبره ده زما په اند دغه شیردل باندې داسې ناپاوري یم هغه څنګه هغه دا چې د جبار سره اړیکې لري داسې نه چې استاد ته کومه لوبه جوړه کړي پوه شومه ښه وڅې وده ویلې واورئ ورونو تاسو ټولو ته وایمه موږ او تاسې له یو بل سره وعده کړې وه قول هم ورکړی و چې د ژوند تر پایه به د یو بل په خوا کې اوسېږو او د حق غږ به تل اوچت ساتو همداسې نه دی مجاهدین ورونو دا نوکې بیا څه ویل غواړي نن خبر شوم چې یو استاد مو برمته کړی دی خو په دې سم خبر نه یم چې دا کوم استاد او چا برمته کړی دی که چېرته جرم او ګناه د محمدي شریعت پر بنسټ ثابته نه وي نو هغه کس ته سزا ورکول په خپله یوه لویه ګناه ده نوکیه د مرداره خوله دې بنده که که نه در ماتومې ته څوک یې چې موږ تا ته حساب درکړو هغه ستا استاد رحیم شاه نومېږي هسې هم سم سړی نه دی خو ته یې ګټې ځکه چې ستا استاد دی په دا والا خوله دې لوی لوی خبرې مه کوه که نه غاښونه دې در ماتوم والا که په تا څه خبره ده خو استادې ده دا کتاب چې د دې په اړه ما تا ته ویلي وو دا د تا ته دا دی مننه کوم استاد نن پوره یوه اونۍ وشوه چې د پوهنتون د استاد په هکله باندې موږ هېڅ نه معلومات نه لرو زه د نن ورځې تر پایه پورې د دې مسلې پایله غواړم ګورئ که چېرې د پوهنتون استادانو په اعتصاب لاس پورې کړ نو بیا به نه تاسو ته دا یونیفورم پاتې وي او نه ماته دا چوکۍ تاسو د هغې د زور او ارزښت نه نه خبر ګوره مخکې له دې نه چې محصلین په لارون پیل وکړي مدني فعالانو په لارون پیل وکړو موږ باید لاس په کار شو که چېرته موږ او تاسو لاس په کار نه شو نو کیدای شي د استادانو په وینا محصلینو مظاهره وکړي قومندان صاحب موږ وړاندې خپلې هڅې کړې دي هڅې نه غواړم پایله غواړم پایله سمه ده قومندان صاحب موږ به د قانون په رڼا کې او د راپور د مخې خپل عملیات پیل کړو بس تاسو اجر په لاس په کار شئ او خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ سمه ده قومندان صاحب
ځکه دا شپه او ورځ ته کتاب لولئ. راځه. سیاله احتیاط ښه دی، خو کتابونه ته ډېر لولې، بیا له مانه ښه پوهېږې. اوس دې سمه خبره وکړه حمیده. ما خو په کتابونو کې داسې لوستلي دي چې د یو بېګناه کس وژل د الله تعالی په وړاندې د ټولې نړۍ د انسانانو د وژل په څېر دی. او حمیده هغه استاد زه ښه پېژنم چې هغه څه رقم سړی دی. هغه ډېر یو نیک انسان دی. بیا داسې ولې چې یو بېګناه کس وژل شي؟ لږ ورو خبرې کوه ورو. ستا خبره سمه ده، خو قومندان شېرګل څوک وپوهوي؟ که یې ورته ووایې خو شه په غوسه به یي. ګوره حمیده، د الله تعالی غوسه د شېرګل د غوسې نه ډېره سخته ده. موږ او تاسې د الله تعالی پر وړاندې حساب ورکوونکي یو، نه د شېردل پر وړاندې. شېردل څوک دی؟ ستا خبرې سمې دي وروره. چې سمې دي نو پاڅېږه چې استاد پیدا کړو راخلاصې کړو چې ناوخته کېږي. جګ سمې ده. په دې کلا کې و او نه یې شاوخوا نښې نښانې ښکاري. الوی کلا ته به لاړ شو. حتما به همالته وي. نه 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 نه، هلته ډېر خطرناک ځای دی. هلته داسې دی لکه د دوزخ دره. که ډارېږې ته اوس زه لاړم. دی هلته خطرناک ځای دی. ما ته وایه د جبار خان سره اوږه وهل د کمرې سره اوږه وهل دي. ودې نه لیدل چې هغه مزای ابراهیم شاه او د هغه وفادار شاګرد دي څنګه نه مخې لرې کړل. خان صاحب دا ته څه وایې؟ وایم ته د جبار خان څخه کم نه یې. نو بیا ماته غوږ شه چې څه درته وایم. سمه ده. لکه څنګه چې په ښار کې مدني فعالان واټونو ته راووتل، همداسې استادان او محصلین هم ګواښ کړی دی چې د ښار واټونو ته به راوځي. خو دا قومندان سالم داسې کم کار ترسره نه کړي چې زموږ ټوله دا راجوړه لوبه راخرابه کړي. ګوره توربازه، ستا دنده به دی چې قومندانۍ ته تللې لارې به ټولې د خپل څار لاندې ونیسي. هر څه چې په خپلو سترګو ویني ما ته به په وخت و زمان احوال راکړي. خان صاحب هلته خو زموږ کسان شته، هغوی دا کار کوي، ته بېغمه اوسېږه. او هلته خو زموږ کسان شته، هغوی دا کار کوي. زه چې څه درته وایم هغه ترسره کړه. سمه ده صاحب.
دا څه کوې زویه لاسونه به مې راکوږ کړې ما چیرې به تاسو کورنۍ زموږ د قومندان صاحب شرط پوره نه کړو نو اوس به دې په اړه باندې عملي پرېکړه کېږي زما کورنۍ د قومندان کوم شرط نه دی پوره کړی کوم شرط د پیسو شرط زما د خوشي کېدو په بدل کې 100 روپۍ غوښتل شوي دي 3 لکه 3 لکه افغانۍ نه 3 لکه افغانۍ ډالر دا څه وایې زما کره خو 3 لکه افغانۍ هم نشته دی ته ډالر یادې اوس ما چیرې بې زویه زما ته زوی مه یم ستا زوی نه یم زه خپلو شاګردانو ته اکثر د زوی خطاب کوم زه نه ستا زوی یم او نه ستا شاګرد نو بیا ما چیرې بې چیرې مې بې ماغزه مې مه خرابوه بوډا اوس به پوه شې چې چېرته دې بیم ولې دې پرې نه ښودل سیال زموږ ملګری ده موږ سیال نه وي چې هغه بل ملعون استاد مې ته شاته ورپسې ناست و هغه یې استاد د پلار په ځای ده د پلار په ځای ده صحیح ده دا وې سیال ته د هغه په ځای نه باش کشه ګوره ګوره قومندان صاحب ښه کار نه کوې قومندان صاحب ګوره سخت کار نه کوې درو محمده دلدنګاره ټوپک لرې دغه موټر سایکل واخله او هغوی پسې ورشه تر آخري حد دوانه به یې تعقیبوي او چېرته چې دې ولیدل دواړه هم سیال او هم هغه استاد دواړه د سپي په مرګ مردار ورځه پرې ته چېرته وې ګلابه ولې د وختي خبر رانه کوم مخابره کې چیغې واغم تاسو خپل مخابره قصه کې نه یاست خپل مشر سره څوک همداسې خبرې کوي بې ادبه تا ته میرو چې د غونډۍ سره به نه ښکته کېږي دلته څه بد کوې ورځه ورک شه ځه ناصر دا خو سیال دی څومره وخت د ورځ پسې جنګېږي سیال دی هو قومندان صاحب دا سیال دی فکر کوم چې ورسک هم دره تختولی سیال سره خراب یو کوي نه زما ژوند ژغورلی نه دی قومندان صاحب دا مجرم نه دی دا استاد څنګه تاسو د مامور زندان کې مو اوس نه کړې زه به جبار نه یم